ومنئ. فضل شمالي والیم او تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن ورځ به د انګلیسي لسمه زمانه فیوچر کانټینیوس ټنس په ساده او اسانه لهجه وایو. موږ سره اوسئ. فیوچر کانټینیوس ټنس ته ولې فیوچر کانټینیوس ټنس وایي؟ دې ته وایي فیوچر د ویل او بیګوینګ ټو په وجه، دې ته وایي کانټینیوس ځکه چې ورب د آی ان جي په حالت کې ده، او دې ته وایي ټنس ځکه چې دا د 12 زمانو څخه یو زمانه ده. د فیوچر کانټینیوس ټنس سټرکچر یعنی ساختمان سبجیکټ پلس will or be going to plus be plus verb ing plus rest of a sentence. Definition yani tarif. Future continuous tense shows an action which will or will not be in progress at a particular time in the future. Yani future continuous tense داس یو عمل ممترخی چې په مستقبل کې په یو معلوم وخت کې د جریان په حالت کې وي او یا نه وي. مثال I will be teaching the class tomorrow at this time. یعنی سبا په همدغه ټایم کې به زما ټیچینګ د جریان په حالت کې وشي. یا I am going to be teaching the class tomorrow at this time. د فیوچر کانټینیوس ټنس سوالیه قانون دا ده که چیرې په ویل باندې جمله جوړه شوې وي، ویل به د جملې په سر کې او د سوالیه نشان به د جملې په آخره کې لګو. او چې که چیرې جمله په بیګوینګ ټو جوړه شوې وه نو که اسو اس به سر ته راوړو، که امو ام به سر ته راوړو، که آرو آر به سر ته راوړو او د جملې په آخره کې د سوالیې نشان. دا و فیوچر کانټینیوس ټنس. امید لرم چې په درس پوه شوي اوسئ. د نورو انګلیسي په پښتو کې ګرامري ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب کړئ او د ټالۍ بټن دباو کړئ. مننه کوم تر بلې ویډیو. الله حافظ.